سړی دی تباه برباد دی که نه دی د حقوق بشر او د انسان حقوق بیانولو نه دی نه عجیب او غریب انداز بل شته دی غالبا نبی علیه الصلاة والسلام د یو مونځ نه پس داسې ویلي خو د مجموع د صحابه ولاړه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره د هغې په ذهن کې کېنوله چې د مور او د پلار څومره حق یو ځوان راغی ویل ابایعک یا رسول الله علی الهجرة والجهاد فی سبیل الله لاس دې وړاندې کړی د الله پیغمبره په هجرت او جهاد در سره بیعت کوم قال حی والداک اصلي ورته ویلې ابایعک علی الهجرة والجهاد په هجرت او جهاد در سره بیعت کوم ابتغي الاجر من الله او د دې اجر الله نه غواړه قال احی والداک مور پلار دې ژوندي دي هغه ورته ویلې او قال ففيهما فجاهد زه هغې کې جهاد وکړه زه د هغې خدمت وکړه بل حدیث کې هم دغسې راغلی یو سړی راغی یا رسول الله بیعت کوم در سره په هجرت او جهاد مور پلار دې ژوندي دي وایي ژوندي دي وایي ته اجر غواړې وایي اجر غواړم وایي زه د هغې خدمت وکړه اجر الله نه وغواړه الله به اجر درکړي څومره لوی مقام دی د مور و پلار هم بشر دي که مور و پلار هم انسان دي که نه ضعیف دي کمزوري دي بوډاګان کېږي د اولاد مدد ته محتاجه کېږي نو نبي علیه الصلاة والسلام او اسلام د لکونو کروڑونو او اربونو میندو پلارانو حقوق په دې انداز باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړي یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سفر کې یو غزوه کې نبي علیه الصلاة والسلام سره ووځي ورته یې ویلې چې مور و پلار دې په کوم حالت کې پرېښودل قال ترکتهما وهما یبکیان پرېښودلی الله پیغمبره جړلې دواړه جړلې ما پرېښودل زه راغلم نو فخر کائنات ورته وایي لاړ شه اضحکهما کما ابکیتهما اضحکهما کما ترکتهما یبکیان لاړ شه ویې خندوه لکه څنګه د جړېدونکي پرېښي وو لاړ شه ویې خندوه لاړ شه خوشحاله که لاړ شه ویې خندوه یو هلک راغی زما پلار زما مال خوري زما پلار زما مال استعمالوي شکایت یې وکړ نبي علیه الصلاة والسلام د دې سټ نه ونیو زور یې ورکړ ورته ویلې انت ومالک لابیک تو ستا مال دا خو ستا د پلار دی که ته هم د پلار یې ستا مال هم د پلار دی ته په پلار باندې دعوه کوې چې ستا مال یې خوړلی دی نو اسلام کې د الله او د الله د حقوقو نه پس د الله د بندګۍ نه پس اولنی حق هغه د مور و پلار دی دا د اسلام تهذیب دی او اسلام موږ ته دا سبق راکړی دی اسلام موږ ته دا درس راکړی دی دې نه پس عمومي طور باندې عام حقوق دي د انسان خدمت کول د کافر خدمت کول د مسلمان خدمت کول د هر انسان خدمت کول بیا زیات نه زیات د یو مؤمن بنده خدمت کول د یو مسلمان خدمت کول دې کې هم الله پاک اجر ورکوي د کافر په خدمت کې هم اجر شته که کافر مریض وي او ته پښتنې ته لاړ شي عیادت یې وکړي بیمار پرسي وکړي دې کې هم الله پاک اجر ورکوي د بندګانو حقوق دي دا په یو بل باندې د انسانانو حقوق دي دا په یو بل باندې او بیا زیات نه زیات د مسلمان حق او د مسلمان خدمت کول او د الله د یو مؤمن بنده خدمت کول باره کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه چا چې د مسلمان نه یو تکلیف لري که الله به د قیامت په ورځ باندې د دن تکلیف لري الله به د قیامت په ورځ باندې د مشکلات کم کي د مصیبتونو او د بلاګانو او د عذاب نه به الله د قیامت په ورځ باندې وساتي چې چا د مسلمان نه تکلیف کم کړي ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة او چا چې نادار او تنگ دست باندې اساني وکړه یا ته قرض دی هغه ورته پرېښوده یا ورته کم که یا ورته په قسطونو که یا ورته څه معاف که یا ورته پرېښوده یا ته لږ لږ هغه ستا اسانۍ سره ته هغه اساني ورته وکړه نو الله پاک به ده باندې دنیا کې هم اساني وکړي او الله پاک به ده باندې آخرت کې هم اساني وکړي چا باندې د چا قرض
هغه مسکین هغه سره نه هغه سره درشت او سخت رویه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا په معسر باندې نادار او تنګدس قرضداري باندې اساني وکړه الله به دې سړي سره دنیا کې اساني وکړي، الله به دې سړي سره په آخرت کې اساني وکړي، دنیا او آخرت کې به الله پاک ورسره اساني وکړي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې بیرون په کوڅه کې غالمغال شو، یو سړی بل ته وایي خیر دی الله دپاره راته څه پرېږده، خیر دی څه ګزاره را سره وکړه، خیر دی دا پیسې به دې درکړم ډېره سختي مه کوه. بل ورته وایي په الله مې د قسم وي که درته پرېږدم، پیسې به مې بلکل راکړې. نبي علیه الصلاة والسلام وته ویل څوک دی دا د الله په نوم باندې قسم خوړونکی د نیکۍ نه؟ من المتألي على الله من ان يفعل معروف، دا څوک دی چې په الله باندې قسمونه خوري او د دې وجه نه په الله باندې قسم خوري چې نیکي دې ونه کړي. المتألي على الله د الله باندې قسم خوړونکی څوک دی؟ هغه سړي چې ولیدو چې نبي علیه الصلاة والسلام راوتی دی او دا خبره یې وکړه، وی فرمایلی د الله پیغمبره څه چې د ده خوښه یې همغسې دې وکړي، خیر نرم شو. ویلې الله باندې قسم مه خوره د نیکۍ نه، دی د الله نوم درته اخلي، دی درته وایي ما سره نیکي وکړه، ما سره ښېګڼه وکړه او ته د الله پاک په نوم باندې قسم خورې چې ښېګڼه او نیکي به نه کوم. نو ویل ای د الله پیغمبره چې دی څه وایي هغه شان دې وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره، چا چې مسلمان باندې پرده واچوله الله به په دنیا کې هم پرده واچوي او آخرت کې به هم الله پې پرده واچوي. مسلمان عیب به بل چاته نه دی، غیبت به نه کوي، بدی به چاته نه بیانې، بدی به پټې. یو مسلمان به په بل مسلمان باندې پرده اچوي، یو مسلمان به په بل مسلمان ستر کوي، پرده به یې کوي او د هغې په بدل کې به الله پاک ستا ګناهونه پټ کړي، هغې په بدل کې به الله ستا ګناهونه وبخي، د هغې په بدل کې به الله آخرت کې تا ته اجر درکړي، ثواب به درته الله پاک درکړي. موږ کې دا ډېر لوی مرض دی. موږ چې چا سره لږ غوندې وران یو کوشش کوو چې د هغه عیبونه بربنډه او برسېره کړو، او که کوم بعضې عیبونه په هغه کې نه وي چې هغه عیبونه هم خلکو ته بیان کوو، وایو چې هغه کې دا د عیب دی، ځان له ورپسې عیبونه وتړو، تهمت ولګوو، الزام ولګوو، غیبت د خلکو وکړو. غیبت څه ته ویلو نو؟ غیبت هم دې ته وایي چې په یو سړي کې یو ګناه ده، تا ته معلومه ده، ما ته معلومه نه ده او ته ما ته وایې، یا ما ته معلومه ده تا ته معلومه ده تکراره نه وایې، همدغه غیبت. نبی علیه الصلاة والسلام ویلې غیبت مه کوئ. یو صحابي ویلی الله پیغمبره که زما ورور کې هغه ګناه وي نو بیا به هم نه یم، وایي او که نه همدې ته غیبت وایي چې ستا ورور کې یوه ګناه ده او ته یې وایې، ستا ورور کې یوه ګناه ده هغه پټه کړه، د خپل مسلمان ورور ګناه پټه کړه، چا ته مه وایه. که هغه کې ګناه نه وي ته یې ورپسې وایه نو دا خو بیا تا تهمت او بهتان ولګو، دې ته خو بیا بهتان هم هغه هم ګناه کبیره ده او غیبت هم ګناه کبیره ده. غیبت حسنات او نیکی خوري، یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې غیبت به نه کوي. غیبت حسنات خوري، نیکی خوري. خواجه حسن بصري رحمه الله سید التابعین دی، څلو صحابهونه سبق ویلی، ټول عمر چا خندا باندې لیدلی نه دی، متفکر د آخرت په باره کې. چا ورته ویلي چې پلانې سړی وایي چې حسن بصري زما غیبت کړی دی. حسن بصري وویل هغه سره زما دونه محبت نشته. ویلې صاحب څنګه؟ هغه د دښمن دی، هغه وایي دښمن مې دی نو زما غیبت یې کړی دی او ته وایې چې زما ورسره محبت نشته. ویو که نه دونه محبت مې ورسره نشته دی چې زه خپله نیکۍ هغه ته ولېږم، چې زه د خپل دښمن غیبت کوم نو دا خو زما نیکۍ د هغه کېږي، نو زه خپل دښمن ته خپل منځونه ورکړم، خپل دښمن ته خپل روژې ورکړم، خپل دښمن ته خپل زکات ورکړم، خپل دښمن ته خپل حج ورکړم، خپل اعمال او خپل نیکۍ او صالحات او نیک اعمال چې ما کړي هغه خپل دښمن ته وسپارم. نو چې ستا څوک دښمن دی او بدې دي شي نو ته هغه ته خپل عمل ولې لېږي، نیکي ورته خپله ولې لېږي؟ نو غیبت کول دا ډېره بده ګناه ده، خرابه ګناه ده. حدیث کې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي ظن المؤمنین خیرا، مسلمانان دی یو بل باندې د خیر ګمان کوي، د نیکۍ او د خیر ګمان دی یو بل باندې کوي، حسن ظن دی یو بل باندې لري، دا نه چې یو د بل غیبت دی کوي او یو بل د جرح دار کوي، یو بل پسې د بد رد دی. نبی علیه السلام فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، تر څو چې یو مسلمان د بل مسلمان مدد کوي او د بل مسلمان کومک کوي الله د کومک کوي. ته یو کونډ سره کومک کوي پیسې ورته ورکوي، یتیم سره کومک کوي پیسې ورته ورکوي، مسکین سره کومک کوي پیسې ورته ورکوي.